ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په هکله تازه غږیز پیام خپور کړی دی. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني بار بار له طالبانو غوښتنه کوي چې افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ومني، ځکه چې ټول افغان ولس پر درې رنګه ملي بیرغ سره مینه لري او درې رنګه ملي بیرغ خوښوي. له طالبانو مې غوښتنه دا ده چې افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دی د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړه او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب غني وایي دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا پر لور دی. هغه وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیارو سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو پر وړاندې دی. ځمکه او هیواد د خلکو د وینو قربانۍ سمبول او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلې مندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي او اتحاد، خپلواکي او ازادي ښودونکي دي چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي. تر څو د غرور پرته ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپاندوي، نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانۍ ته په کتلو سره اړینه بلل کېږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپلو رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل د هیواد د بیرغ د راپانده ساتلو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي، باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي. انشاءالله د دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کېږي. هغه نوي حکومت هم دا غوښتنه کړې چې درې رنګه ملي بیرغ دې د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.